لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد دا سلسلة الفقه الجهادي د درسونو هغه لړۍ روانه ده چې په عقیده باندې بحث کول دي او هغه رسېدلی بعث بعد الموت او دارنګې قیامت او د دې متعلق برزخ وغیره چې نن به انشاءالله بحث په دې باندې کوو قیامت صغرا برزخ او مرګ د دې به لږ تفصیل هم کول غواړي انسان چې کله د دې دنیا نه لاړ شي نو درې حالاتو سره مخ کیږي ځکه هر هغه څوک چې وفات شي نو د باندې قیامت قایم شو صحیح بخاري مسلم کې د عائشې رضی الله عنها نه روایت دی وی بعضې بانډیچیان به رسول الله سلم ته راتلو فیسألونه عن الساعه د قیامت تپوس به یې کوو نو رسول الله سلم به د هغوی یو ماشوم ته وکتل وی ان یعش هذا لا یترکه الهرم حتی تقوم علیکم ساعتکم وی که دا ماشوم چېرته ژوندی وي ته بوډاوالي ته ورسېږي نو په تاسې به قیامت قایمیږي امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې د دې دا معنا ده چې هر څوک چې مړ شو نو دی په حکم د آخرت کې داخل شو د باندې آخرت او قیامت وغیره ټول راغی نو دا څوک چې وایي چې من مات فقط قامت علیه قیامته دا په دې معنا سره صحیح دی امام ابن کثیر رحمه الله دی حدیث ته اشاره هم کړې ده امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې الموت بعث و معاد اول مرګ چې دی دا بعث دی او معاد اول هم دی نو دا اول بحث دویم بحث موږ د برزخ نه کوو برزخ د عربو په کلام کې پردې ته ویل کېږي وجعل بینهما برزخه سورة فرقان کې الله فرمایي معنا دا چې دیو پرده ده چې د آخرت او د دنیا ترمنځ واقع ده ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون سورة مؤمنون کې ورته دې ته اشاره شوې ده مجاهد رحمه الله فرمایي هو ما بین الموت والبعث دا د مرګ او د دوباره را پورته کېدو په وخت یو پرده ده یعنی قبر یادی او بلکې بیا وایي چې لیس هو فی دار دنیا ولا فی الاخره نه دا په دنیا کې حسابیږي او نه په آخرت کې حسابیږي امام ابن قیم رحمه الله فرمایي عذاب قبر او د هغې نعمتونه دا اسم لعذاب البرزخ و نعیمه دا د برزخ عذاب او د هغې نعمتونو ته ویل کېږي وهما بین الدنیا والآخرة دا ما بین د دنیا او د آخرت کې دي بیا دا آیات پیش کړی ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون سورة مؤمنین آیات پیش کړی ان د دوی نه وروستو داسې یو پرده ده تر ورځ د دوباره ژوندي کېدو پورې دریم بحث هغه دا دی د مرګ بحث دی په دې کې به ډېر مطالب دي یو مطلب دا دی چې مرګ په لغت کې څه ته ویل کېږي الموت او په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي عام اصطلاحاتو کې چې خلک د دې تعریف کوي نو مرګ چې دی الموت نقیض الحیات ته ویل کېږي ان د مرګ مقابل او مرګ دا نقیض الحیات دی او حیات زندگی څه ته وایي دا نقیض الموت دی او مرګ په لغت د عربو کې سکون ته ویل کېږي چې سړی ودرېږي وکل ما سکن فقد مات هر هغه څوک چې بس ودرېد مړ شو رګونه یې ودرېدل هلکه نو دې وجه نه مرګ بیا دا دو قسمه دی یو وفات کبرا دی یو وفات صغرا دی وفات صغرا ته خوب ویل کېږي لکه النوم شبیه الموت یا اخو الموت راځي دا خوب چې دی دا د مرګ ورور دی د دې وجه نه دا خوب هم یو قسم وفات دی خو وفات صغرا په دې باندې دلیل د سورة انعام 85 نمبر آیت دی الله فرمایي وهو الذي يتوفاكم بالليل الله غزا دی چې تاسو وفات کوي په شپه کې ويعلم ما جرحتم بالنهار او الله پوه دی په هغه باندې چې تاسو په ورځ کې خوځېږئ را خوځېږئ ثم يبعثكم فيه بیا راپاسي تاسو الله په دې کې نو په دې خوب کې هم روح قبض کېږي د بندګانو الله غواړي کله دغه بنده ته واپس کړي او کله په خوب کې وفات شي د دې وجه نه بل ځای کې الله فرمایي سورة الزمر کې الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الله غزا دی چې نفسونه وجني کله چې د مړ شي والتي لم تمت في منامها هغه چې نه وجني په خوب کې
بعضې خوب کې نه وجني بېرته واپس شي دا روح ته. فیمسک التي قضا علیها الموت، الله د ځان سره هغه روح حصار کړي د چا باندې چې د مرګ فیصله شوي وي. ویرسل الاخرى الى اجل مسمى، او د چا باندې چې نه وي شي هغه بېرته واپس راولي دغه جسد ته. نو دې آیات کې الله سبحانه وتعالی دا خبر موږ تاسو ته راکړه چې د دواړو روحونو نیونکی الله سبحانه وتعالی دی. نو چې څوک وفات کوي په خوب کې څه وفات کوي، الله یتوفى الانفس حین موتها. ځکه دې آیاتونو کې الله دوه وفات ذکر کړي، یو توفا د موت، یو بل توفا د نوم. او بیا دا ویلي چې بعضې روح د ځان سره ایثار کړي، بعضې روح راولي. نو دې نه معلومه شوه چې د خوب ته هم وفات صغرا ویل کېږي. دریم مطلب مرګ لازمی دی، دې نه هېڅ خلاصېدونکی نشته چې هر څومره وي او که هر څومره لوی وي، که هر څومره بزرګ وي، که ولی وي، که نبي وي، که هر شی وي، مخلوق وي، هغه باندې به مرګ راځي. د هر ژوندي دپاره د مخلوقاتو نه مرګ لازم دی. سورة قصص کې الله فرمایي کل شیء هالک الا وجهه له الحکم والیه ترجعون. هر شی به یوارې هلاکي مګر ذات دا نه هلاکي، هغه دپاره فیصلو اختیار دی او هغه ته به واپسي کي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن کې الله فرمای، او سورة آل عمران کې الله فرمای كل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکون کې د مرګ دی. ضرور به مرګ دغه ژوندي ته راځي. نو که د مرګ نه خلاصون وی نو زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې نه نجات موندلی وی. که سورة زمر کې الله هغه ته خطاب کوي انک میت و انهم میتون. ای پیغمبر یقینا ته به مړ کېږي او دوی به مړ کېږي. دا دلیل دی خبرې چې مرګ لازمي دی، په دې باندې ایمان فرض او لازم دی. بلکې دا الله سبحانه وتعالی یو سنت طریقه ګرځولې ده، هغه ده وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. نه دی ګرځولی موږ هیڅ یو بشر دستانه مخکې همیشوالی چې هغه همیشه ژوندی وي. نو ای پیغمبره که ته مړ شي نو دوی به ژوندي وي؟ نه. نو مرګ چې دی دا ضرور دی، لازم دی، دا به واقع کېږي په انسانانو په جناتو ټولو باندې. صحیح بخاري کې د ابن عباس نه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم به پناه غوښتله، اعوذ بعزتک الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والانس والجن يموتون. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلي پناه غواړم ستا په عزت سره هغه ذات لا اله الا الله الا انت چې نشته بل حقدار د بندګۍ مګر ته، الذي لا يموت چې نه مړ کېږي د الله، او انس او جن به مړ کېږي. دا دریم مطلب و. څلورم مطلب دا دی چې د مرګ دپاره نیټه معلومه ده چې په هغې کې به راځي. هیڅ چاته ته طاقت نشته چې هغه د هغې خپلې نیټې نه مخکې لاړ شي یا وروسته راشي، ځکه الله دغه نیټې معلومې کړي دي د خپلو بندګانو دپاره. هغه په لوح محفوظ کې لیکلی شوي، ملایکو لیکلي هم وي د مور په خېټه کې دغه انسان دپاره چې څه ورته لیکل شوي نه وروستو کېږي نه مخکې کېږي. هر انسان چې وفات شي یا قتل شي، دریاب ویوسي، سیند یې لاو کي، یا د طیارې نه وغورځېږي، موټر یې ووي، یا ټوټې ټوټې شي، بم یې والوځي وغیره وغیره، یا وسوځولی شي، نو دا به په خپل عجل او په نیټه باندې مړ شوی وي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده، د الله په تقدیر باندې چې د الله تقدیر دا و چې دا به داسې مړ کېږي. په دې باندې ډېر نصوص د قرآن او سنت نه دلالت کوي. سورة آل عمران کې الله فرمایي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتاب مؤجل. نه دی جایز یو نفس سره چې دی مړ شي مګر په حکم د الله به مري. دا لیکلی شوې نیټه ده. د دې نه معلومه شوه چې هر انسان چې مړ کېږي په خپله نیټه باندې مړ کېږي. بل ځای الله فرمایي سورة نساء کې اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. هر چېرته چې تاسو یاستئ نو تاسو به مرګ لاندې کوي، ضرور به ضرور، اگر که په ډېرو مضبوطو ماڼو کې یاستئ، که ډېر د ځانه غټې غټې قلاګانې تاو کړي نو ته به مړ کېږي. او سورة جمعه کې الله فرمایي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم
ورته وی پیغمبر د هغې مرنه چې تاسو تیښته کوئ ضرور به تاسو د هغوی سره ملاقات کیږئ. او په سورت اعراف کې الله فرمایي ولکل امة اجل، د هر امت دپاره یو نیټه د مرګ شته. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. نو کله چې نیټه د مرګ د هغوی راشي نشي رسته کیدی یو ساعت او نه مخکې کیږي. صحیح مسلم کې د عبدالله بن مسعود نه داسې حدیث هم شته د ام حبیبی زوج النبي صلی الله علیه وسلم نه چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې مرګ دا په نیټه باندې دی. دا څلورم مطلب. پنځم مطلب دا چې وخت د مرګ معلوم نه دی، مونږ ته مجهول دی، مونږ ته معلومات نه کیږي. د دې وجه یو بنده ته دا پته نه لګي چې زه به کله مړ کېږم. هر هغه څوک چې دا دعوه کوي دا د غیب دعوه ده. د دې خصوصیت صرف د الله سره دی، دې باندې الله پوهېږي. ان تر دې چې انبیا علیهم الصلاة وسلام هم په دې باندې نه پوهېږي، ولي پې نه پوهېږي، عالم پې نه پوهېږي، هېڅ یو بزرګ په دې باندې نه پوهېږي. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، سورة انعام کې الله فرمایي دا د علم غیب نه ده، دې باندې الله پوهېږي. او سورة لقمان کې الله فرمایي ان الله عنده علم الساعه، الله څخه علم د قیامت دی، دام چاته پته نه لګي. وینزل الغیث، باران راوري. ویعلم ما فی الارحام، الله پوه دی هغه څه چې د میندو رحمونو کې دي، نر دی ښځه ده. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، هیڅ یو نفس په دې باندې نه پوهېږي چې دی به سبا کوم کار کوي. هسې که ته ډېر وایې چې فلانی کار به کوم فلانی کار به، لیکن دا پته نه لګي کېدی چې سبا کار نه ته بل خوا لاړ شي، الله درته نه لیکلي. بل وما تدري نفس بأي أرض تموت، نه پوهېږي یو نفس چې په کومه ځمکه به دی مړ کي. نو د مرګ پته انسان ته نه لګېږي. دا آیت دلیل دی په دې باندې ان الله علیم خبیر، الله عالم دی، خبردار ذات دی. مطلب تاسې نه پوهېږي په دې باندې. بخاری کې حدیث دی، عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل مفاتح الغیب خمس، پنځه شیونه د غیب نه دي، لا یعلمهن الا الله، نه پوهېږي په هغې باندې صرف الله پې پوهېږي. بیا یې دا آیت ولوست. او امام احمد او ترمیزي د ډېرو صحابه کرامو نه دا نقل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اراد الله قبض روح عبد، کله چې الله اراده وکړي چې د یو چا روح قبض کړي په یو ځمکه باندې چې دا فلانی سړی فلاني ځای کې مړ کېږي، نو جعل له فیها بها حاجه، بها او یا فیها دواړه روایت شته. نو الله تعالی د دغه بنده دپاره هلته حاجت پېښ کړي چې هلکه ته به لاړ شي. دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې څوک په یو ځای کې الله د هغه نیټه د مرګ لیکلي وي، نو هغه ځای کې یو حاجت ورته پېښ او دغه بنده هلته لاړ شي او هلته یې وفات شي. دا پنځم مطلب و. دویم، کله چې انسان ته مرګ نږدې راشي په دې باندې بحث کول غواړو. دې کې ډېر اوږد حدیث دی، حدیث د برا بن عازب رضی الله عنه، چې انسان ته کله مرګ را نږدې شي، قریب راشي، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. سورة انعام کې الله فرمایي چې الله په تاسو باندې حفظه راولي. کله چې راشي یو تاسو ته مرګ، نو زمونږ ملائک د هغې نه روحونه واخلي او دوی کمې نه کوي، چا باندې زیاتې نه کوي نه کمې کوي. د مرګ ملائک انسان مؤمن ته په ښایسته صورت سره راځي، کافر او منافق ته په ډېر هیبتناک او په ډېر یروونکي شکل سره راځي. لکه حدیث د برا بن عازب په دې باندې دلیل دی. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الاخره، کله چې مؤمن مسلمان د دنیا نه رخصتیږي او آخرت ته ځي، نو ملائک د اسمان نه راشي، ښایسته مخونه والا سپین مخونه وي، گویا کې مخونه د نور په شان سپین وي. د دوی سره کفنونه وي، کفنونه د جنت، خوشبویانې د جنت نه راوړي وي، تر دې چې یجلس منه مد بصره، لرې ورته کیني. بیا ملک الموت علیه السلام راشي دته، سر ته ورته ودرېږي، دا ورته ووایي ایتها النفس الطیبه، بل روایت کې مطمئن راځي، اخرجي الی ربک راضیة مرضیه، د الله رضامندۍ ته وځه، الله دې غواړي. نو وایي داسې به دا روح راوباسي لکه څرنګه چې سړی د اوبو د مشک نه ایخته راوباسي،
داسې په اسانۍ سره. دا آیت د اسانوالي نه چې د مؤمن سره به اسانی کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کافر یا فاجر یا منافق چې کله د دنیا نه رخصتیږي او آخرت طرف ته روانېږي مرګ پرې راځي. اسمان نه ملایک راشي غلاد شداد ډېر سخت زړونه والا وي، تور مخونه وي، قمچینې ورسره وي، قمچینې د اور نه. نو ملک الموت راشي حتی یجلس عند راسه سر ته وتکین فیقول ورته ایتها النفس الخبیثه ای خبیث نفس اوزه الى سخط من الله وغضب، دا غصې ته اوزه غضب ته اوزه. نو فتفرق فی جسده، دا بدن داسې شي دا روح په بدن کې داسې جدا جدا راوځي لکه څرنګه چې سړی یو د اغزي ونه راواخلي او په یو ګډ باندې اووي او هغه راکاږي نو خامخا د هغه سره هغه ویښتان راوځي او بیا خاص کر چې لامده یخته وي او دغه غنه پرې راکاږي. دې حدیث کې راځي فتقطع معها العروق والعصب، پلې او هډوکي ټولو سره ماتېږي چې راکاږي. د دې وجه نه په مړي باندې چې څه تېرېږي هغه نه موږ وینو نه مشاهده کولی شو. اگر که آثار وینو الله سبحانه وتعالی په سورة واقع کې بیان کوي د دغه مرګ د حالاتو. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. مطلب دا چې کله سا مرۍ ته ورسېږي او تاسو په دغه وخت کې وګورئ مونږ دته ستاسو نه زیات نږدې الله وایي لیکن تاسو نه وینئ. د دې وجه نه هغه سکرات د مرګ سختۍ نه ډېرې سختې دي. اگر که ملایکه د الله سبحانه وتعالی هم نشي کتلی، اگر که مونږ دغه کوم چې مري د دغه کس حال نشو مشاهده کولی نه کتی شو، لیکن الله سبحانه وتعالی په سورة فصلت کې مونږ ته دا هم وایي چې ملائک داسې مؤمنانو ته زیری ورکوي په مغفرت سره د الله طرف نه په رضامندۍ باندې، او کافر او فاجر ته هغه ته هم څه شی ورکوي د الله په عذاب او په غضب سره زیری ورکوي. الله فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یقینا کسان وایي چې وایي رب زموږ الله دی بیا کلک ولاړې په دې عقیده توحید باندې. تتنزل علیهم الملائکة راکوزي په دوی باندې ملائک دا ورته وایي الله تخافوا تاسو مه یریږئ ولا تحزنوا او مه غمجن کیږئ وابشروا خوشحاله شئ په هغه جنت باندې چې تاسو سره وعده کیدی شي. نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الاخره، موږ ستاسې دوستان یو ملګري یو په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې هم. مفسرین لیکي لکه مجاهد وغیره چې دا په وخت د ذوالقرنین کې ملائک دې ته زیری ورکوي ځکه دا ډېر سخت موقف دی، سخت ځای دی. د دې دپاره چې دې مؤمن زړه کلک شي دا ورته وایي چې ګوره مستقیمۍ کوم برزخ او آخرت کې چې تا ته کوم حالات را روان دي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هر چې کافر دی نو ملائک هغوی ته بیا د دې په نقیض باندې آواز کوي، د دې په عکس باندې. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. یقینا کسان چې ملائکه وجنې ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې ملائک ورته وي فيما كنتم د چا په عقیده کې وایي کوم عقیده ملر کومې ډلې سره وایي د مرتدینو سره وایي که نه د مؤمنانو سره، د مجاهدینو سره وایي او که نه د مرتدینو سره، که د طواغیتو سره. هغوی به وایي چې کنا مستضعفین فی الارض، موږ خو ضعیفو په ځمکه کې د الله ځمکه پراخه نه وه. دا ملایک ورته وایي چې تاسو هجرت کړی په هغې کې دا کسان د دوی ځای جهنم دی، ډېر بد ځای دی د ورګرځېدلو. دا آیات نظر شوی بخاري کې حدیث دی د ابن عباس نه. یو ډله چې هغوی اسلام راوړی لیکن هجرت یې نه وکړ او بیا مرګ هلته ورته ورسېد.
او د دشمن په صفوفو کې مړ شو، نو ملایکو هغوی ته په حال د مرګ کې دا ګرټنه ورکړه او زیره ورته په اور باندې ورکړه. د دې وجه نه په وخت د ځنکدن کې ملایک هم مؤمنانو ته زیره ورکوي او کافر او فاجر او فاسقو ته هم زیره د بدۍ ورکوي د سخت حالات. دویم بحث دوستانو هغه سکرات د موت، د مرګ سختی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا اله الا الله ان للموت سکرات. نشته حضرت روا مشکل کو شاماري او الله د یقینا د مرګ لپاره ډېرې سختۍ نه دي. حدیث کې راځي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او دغه مرض نه وفات شو، نو د وفات د مرض حال عائشه رضی الله عنها بیانوي، وایي په رسول الله باندې چې څومره درد و دا ما په هیڅ چا باندې نه دی لیدلی. نو هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د مرګ سختي دومره ده، نو یو فاسق او فاجر د هغه به څومره وي. د ځنکدن سختۍ، د مرګ سختۍ چې شی کموي. څومره حدیث چې وکتلی شي نو صرف شهادت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الشهید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصه. شهید نه موي هغه د مرګ درد مگر لکه یو چې تاسې نه چې میږې وچیچي دومره درد به درته محسوسېږي او بس. دې نه معلومه شو چې د مرګ سختۍ په هر چا باندې شته، صرف په شهید باندې نشته. دریم بحث په دې کې دی چې انسان کله مرګ ته نږدې شي، ملک الموت هغه ته راشي، نو دنیا ته به د واپسۍ ارمان کوي. که کافر وي دې دپاره چې یا الله کشکې ما اسلام راوړی، ما واپس که زه اسلام راوړم یا توبه وباسم. که ګناهګار وي هغه به دا ارمان کوي. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. کله چې یو د دوی ته مرګ راشي دا به وایي یا الله زه واپس ما وګرځوه دې دپاره چې زه نیک عمل وکړم هغه چې ما پرېښی دی په دنیا کې. الله وایي دا خو یو کلمه وه چې دی ویونکی او صرف کوي عمل نه. ایمان بیا په دغه وخت کې چې کله مرګ ورته حاضر شي قبول نه دی او نه توبه فایده ورکوي کله چې غړغړې ته ساه ورسي. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم يتوبون من قريب د دې نږدې نه توبه وباسي. قریب دا مطلب چې کله مرګ ورته حاضر شوی لا نه دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله توبه قبلوي د بنده تر څو چې ساه مرګ ته نه رسېدلی. نو هغه څوک چې توبه مخکې د مرګ نه وباسي نو د توبه د نږدې نه ویسته، لیکن شرط د توبې اخلاص او صدق دی. نو دا دریم بحث او څلورم بحث په دې کې چې کله مؤمن نه ساه وځي نو دی د الله په ملاقات باندې خوشحالي. ملائکه د رحمان چې کله راشي دی بنده ته چې هغه مؤمن وي دی خوشحالي، کافر به خفه کېږي په دې باندې. حدیث انس بن مالک کی راضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کی من احب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله يحب الله لقاءه. څوک چې د الله ملاقات خوښوي نو الله یې ملاقات خوښوي، څوک چې د الله ملاقات بد ګڼي نو الله یې ملاقات بد ګڼي. عائشه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اې د الله رسوله انا لنکره الموت، موږ خو مرګ بد ګڼو. عائشه رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ او لیس کذلک، داسې نه ده ولكن المؤمن اذا حضر الموت بشر برضوان الله وكرامته. کله چې مؤمن ته مرګ حاضر شي نو دته رضامندۍ او کرامت او عزت باندې زیری ورکړي شي، نو دته به مخکې چې څه راځي بل شی به ورته د دې نه وره نه وي. نو د الله ملاقات ډېر دغه وخت ښه وګڼي چې کله به الله سره ملاقات کېږي ما. او کله چې کافر ته مرګ حاضر شي نو دته د الله په عذاب او په غضبونو باندې د الله په سختو تکالیفو باندې دته زیری ورکړي شي. نو دغه وخت وي چې یا الله دا هم له دا حالت ښه دی چې مخکې به سهاري نو دغه د الله ملاقات بد وګڼي. او حدیث بخاري کې هم راځي اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم. کله چې جنازه بار کړي په اوږو باندې خلک نو که دا جنازه نی کوي څه وایي قدموني ما مخکې کوي.
مطلب دا چې د الله ملاقات ته مخکې لاړ شم. وان كانت غیر صالحة قالت لأهلها یا ویلها أین تذهبون بها، چېرته مې وړئ؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، هر شی आवाज اوري انسان نه اوري. ولو سمع الانسان لصعق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که انسان د आवाज اورېدل دی بهوشه شوی. بخاری کتاب الجنائز کې دا حدیث دی. انځم بحث پدې کې دی چې شیطان چې کله انسان وفات کیږي نو شیطان او حاضری کی، شیطان او حاضری ځکه شیطان حریص په دې باندې چې دا انسان ایماندار لاړ نشي. جابر بن عبد الله فرمایي د رسول الله روایت کې ان شیطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. وی شیطان یو د تاسو ته حاضری په هر شي کې، هر کار کې، هر لمحه او هر وخت کې. وی کله چې یو د تاسو نه یو قبض ډوډۍ وغورځېږي نو هغه دې راواخلي پاک دي کي او هغه دې بیرته وخوري. شیطان دپاره دې نه پرېږدي. او کله چې تاسو فارغ شئ د ډوډۍ نه نو خپلې ګوتې وڅټئ. فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. انسان ته دا پته نشته چې کم خپ کې برکت وو. نو انسان ته دا شیطان راځي په دغه لحظاتو کې، په دغه سخته کې، یا د پلار په شکل یا د مور په شکل کې. ځکه پلار مور په سړي باندې ډېر مشفق وي، ډېر په مهربان وي. نو څه ورته ویله د یهودیت قبول که نصرانیت قبول که، د دې وجې نه چې د عیسی مې لارې نه یې واړه دې ته زیغ وایي، زړه یې کوږ کړي. مؤمنانو ته الله په سورت آل عمران کې دا ویلي چې تاسو دا دعا کوئ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یا الله زموږ زړونه کاږه نه کړي پس دا نه چې تا موږ ته هدایت کړی دی. او دا کار د امام احمد رحمه الله سره شوی. امام احمد رحمه الله زوی عبدالله بن احمد وی زما پلار چې کله وفات کېدو او ما وله ځینې تړلې نو زه ورسره ناست وم، د دوه والې دا خبر چې لا بعد لا بعد. ما ورته ویل چې پلاره تا یو خبره وکړه چې لا بعد لا بعد دا څه مطلب؟ نو هغه ویل چې شیطان زما مخ ته ولاړ دی او چک یې په خپلو ګوتو لګولی دی او دا راته وایي چې ای امام احمده زما تابعداري وکړه. او ما ورته چې نه تر دې چې زه مړ شم ما ملګری شه، زه به دې ګوره ملګری شم. هغه نه. د ډېرو ښو علماو سره مجتهدینو سره دا کارونه شوي. نو دا وخت انسان ته پکار ده چې د توحید عقیده کلکه وي په دې دنیا کې. نو الله سبحانه وتعالی دا وخت هم د شیطان نه دی ساتي. او دا هغه چا چې اخره خاتمه خرابه وي د هغې دپاره علماو او محدثینو بعضې هغه اسباب ذکر کړي دي چې د هغې په وجه باندې د انسان خاتمه خرابي. اول سودا ده چې عقیده خرابه وي، ګنده عقیده وي، مشرک وي، مرتد وي. الله فرمایي قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. سورة کهف کې الله وایي آیا زه خبردار نه کوم تاسو ته په هغه تاوان والا د عملونو باندې چې د هغوی عملونه تاوان کړي. هغه کسان دي چې خواري په دنیا کې ضایع شوې ده. اگر که دوی دا ګمان کوي چې دوی ښه کارونه کړي لیکن ټول اعمال برباد دي. عقیده د کفر او د شرک ده. اگر که حجونه کوي، روژې نیسي، لمونځونه کوي، طاغوتي مرتد دی که لمونځ یې کوي که نه، ځکه د لمونځ نه مخکې عقیده یادول ضرور دي. نو یو خو عقیده شو. دویم دا چې یو سړی ګناه باندې همیشوالی کوي، المصر علی المعاصي، آخره خاتمه لږه د ده ګډه وډه کېږي. لکه حدیث کې راځي چې ګناهونه سړی کفر ته نږدې کوي. ګوره دریم نمبر کې سړی د سمې لارې نه کږې لارې ته لاړ شي. اول کې صحیح وي لیکن آخره کې کږې لارې ته لاړ شي. لکه ابلیس په اول کې ښه غټ شخصیت و ابلیس. هر کله چې آدم علیه السلام ته په سجده باندې الله ورته امر وکړ نو انکار یې وکړ، لویي وکړ. دارنګه لکه بلعام بن باور چې الله علم ورکړی لیکن الله مثال هغه د سپي وګرځو چې ګوره دا سپی دی، ځکه موسی علیه السلام ته یې خیره وکړه، عدول د استقامت نه وکړو، د موسی علیه السلام د تابعدارۍ نه وګرځېدل. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها وذلک جزاء الظالمین. ابلیس هم دغه کار چې ابلیس
د الله نافرماني وکړه نو الله همیشه جهنمی کو وی رټو لعنتی شو. څلورم نمبر کې د ایمان ضعف. دا هم سړی دی ته راکاږي چې هغه آخره خاتمه ولا خرابه کی، محبت د دنیا پیدا شي پکې، دنیا ته میلان پیدا کی، هغه خوشحالي کوي دا وغیره وغیره. سلیمان بن عبدالملک هر کله چې مدینې ته راغی او حج کو تپوس یې وکړو وایي څه صحابه شته چې موږ ته څه خبره وکړي؟ چا ورته وویل چې ابو حازم شته دی. نو د ابو حازم پسې سړی ولګه. هر کله چې ابو حازم راغلی ابو حازم ما لنا نکره الموت، څه ویل چې موږ مرګ بد ګڼو. الله عجیبه ښایسته واقعه ده. ابو حازم رضی الله عنه ورته وایي چې انکم عمرتم الدنیا وخربتم الاخره، تاسو دنیا جوړه کړې ده او آخرت هم خراب کړی دی. هغه دغه آبادي هم خرابه کړې ده چې کوم د آبادۍ لایق وه، او هغه کنډرن جوړ کړی چې کوم د ورانولو لایق. فتکرهون الخروج من العمران الى الخراب، چې یو ځای جوړي خامخا سړي کنډر ته چېرته وسکي، آخرت ته تاسو کنډر کړی. سلیمان عبدالملک ورته وایي صدقت، تا خو رښتیا ویلي. بیا یې ویلي څه به وایي موږ لره د الله په نسبت باندې. ابو حازم رضی الله عنه ورته وایي خپل عمل په کتاب الله باندې پیش کړه. هغه وایي نو زه چېرته وګورم؟ ابو حازم ورته وایي دې آیت کې وګورئ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یقینا نیکان به په نعمتونو کې وي او دارنګې فجار او فاسق خلک به په جحیم کې وي. بیا ورته وایي فاین رحمت الله، د الله رحمت چېرته دی؟ ابو حازم رضی الله عنه ورته وایي رحمت الله قریب من المحسنین، الله رحمت محسنینو ته نږدې دی، کنه نیکي کوه الله رحمتونه ډېر ډېر. بیا ورته وویل چې الله باندې به څنګه سبا ته پیش کیو. نو هغه ورته څه عجیبه خبره کوي اما المحسن فکالغایب الذي يقدم علی علی. نیک سړی چې الله ته پیش کیږي داسې مثال یې سړي ډېره موده مسافري کړې ده او کور ته راشي، کور والا ټول خوشحالېږي که دی هم خوشحاله. و اما المسیء چې بدکاره فاسق فاجر وي نو دی چې کله راځي الله ته فکالعابق یقدم علی مولا. یو غلام د سړي نه تښتېدلی دی نو خو یې نه کي خو په زور روان کړی. دغه شان فاسق فاجر هم الله ته چې کله راځي نو د الله هم بدي شي او د ده ملاقات هم د الله سره بدي شي. سلیمان وجړل تر دې چې ډېر یې وجړل. بیا ورته توسط وکړی ابو حازمه. نو هغه ورته ایاک ان یراک الله تعالی حیث نهاک، وایي ځان وساته چې الله دې هغه ځای کې ونه ګوري چې الله ته منې کړی په هغه ځای کې. ډېر عجیب حکایت ده. نو غرض مې دې کې دی چې بعضې داسې کارونه دي چې په هغې باندې د انسان آخر خاتمه خرابېږي، د دې نه ځان ساتل پکار دي دوستانو. بل بحث زمونږ هغه دا دی چې کله روح اسمان ته بره ځي او ملایکې ځان سره واخلي. هغه اوږد حدیث دی د مؤمن روح به د جنت په کپړه کې تاویږي او بره به وړي، او د کافر روح چې کله وځي نو هغه به د اور په کپړه کې تاویږي او بره به ځي. هغه ډېر غټ حدیث دی د برا بن عازب حدیث، هغه به انشاءالله بیا بیان کو. نو دا د مرګ متعلق خبرې. دویم بحث منګه ستاسې په قبر کې دی، احوال د قبر د هغې یره. دا هم ډېر سخت مقام دی. عثمان رضی الله عنه چې به کله په قبر باندې ودرې نو ژړل وی تر دې چې ګیره مبارکه به لمده شو. چا ورته وویل چې ته ګوره جنت او جهنم یاد شي جاړې نه، چې کله قبر یاد شي بیا جاړې. هغه وویل ما د رسول الله نه اورېدلي قبر اول منزل دی د آخرت. که سړی په دې کې نجات ومومي نو وروستو د هغې نه بیا اساني ده، او که دې کې نجات حاصل نه کړي نو وروستو ګوره دې نه سخوالی دی. بیا وایي ما د رسول الله نه اورېدلي ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منه، ما هیڅ یو منظر داسې نه دی لیدلی مګر قبر د هغې نه ډېر سخت دی. دویم د قبر هغه ظلمت تیاره، دا په ډېرو حدیثو کې ثابته ده. دو روایت دي. یو روایت کې راځي د رسول الله وسلم خادم د جماعت مسجد نبوي خادم هغه وفات شو. رسول الله وسلم چا خبر نه کو، په غیب دی خبر نه، نو هغه دفن کو. بل روایت کې ښځه وه چې دا توره ښځه وه، د جومات خدمت به یې کوو. کله چې هغه وفات شو د شپې دفن کړه، رسول الله ته چا ونه ویلي. دی بد وګڼه چې رسول الله څه له راپاڅو،
نو صحابه کرامو ته وی چې ماته قبر وښیوئ. قبر ته راغی، مونځ یې پرې وکړو. بیا یې ویل ان هذه القبور ملیئة ظلمة علی اهلها، دا قبرونه ګوره ډک دي په تیارو باندې، او الله چې منورها لهم بصلاة علیهم، الله د دې قبرونو رڼا کوونکی دی زما د مونځ په واسطه باندې. ځکه دا خصوصیت چې رسول الله مونځ وکړي نو خامخا به قبرو ته رڼا کېږي. دا دلیل دی چې ګوره قبرونه کم از کم تور دي، تیاره ده، د دې سپینوالی په اعمالو سره راځي. نو دې ته وایي ظلمة القبر، د قبر تیارې. بل ضمة القبر چې هغې ته زغته وایي، زغتې نه هېڅوک خالي نه دی. دا زغته به هر چاته رسېږي. صحیح حدیثو کې راغلي دي چې سعد بن معاذ رسول الله ډېر جلیل القدر او نازولی صحابي و، چې د هغه د مرګ د وجې نه عرش ته الله خوځېدلی و، د خوشحالۍ د وجې نه دروازې د اسمان هغه ته بېته شوي وي، او یا زره ملایکې جنازې ته راغلي وي. سنن نسائی کې حدیث دی د ابن عمر رضی الله عنهما، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هذا الذي تحرك له العرش، دا شخص دی چې هغه دپاره عرش د الله خوځېدلی و، حرکت یې کړی. وفتحت له ابواب السماء، د اسمان دروازې ورته بېته کړی شوي. وشهده 70,000 من الملائکة، او یا زره ملایک ورته حاضر شو. لیکن لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، داسې دا قبر پرې راتنګ شو، بیا الله دا قبر بېته کولاو کړ، خلاص شو. بل مسند احمد کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان للقبر زغدة لو كان احد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ، د قبر دپاره هغه جټکه ده، که چېرته څوک د دې نه بچ کېدونکی وی نو سعد بن معاذ به ترې بچ شوی وی. بل روایت کې راځي د ابن عباس، رسول الله فرمایي لو نجا احد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم روحي عنه، یعنې که یو کس د دې جټکې نه بچ کېدلی نو سعد بن معاذ به بچ شوی وی که نه. او دی داسې راتنګ شو چې دا بل روایت کې راځي حتی تختلف اضلاعه، اوښتې د یو بل نه ووتې. دا دلیل دی دې خبرې چې زغته د قبر دا په هر چا باندې راځي، بلکې ماشوم باندې هم راځي، ماشومان هم ترې بچ نه دي. حدیث د طبراني کې راځي، صحیح الجامع کې الشیخ البانی رحمه الله راوړی دی، صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو افلت احد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، که د زغتې د دې قبر نه څوک بچ کېدلی شوی نو دغه ماشوم به بچ شوی وی. معلومیږي دا چې دا په هر چا باندې شته. فتنة القبر، د قبر هغه سوال او جواب. کله چې یو بنده په قبر کې کېښودلی شي، ملایکې راشي، نو مخکې موږ خبره ذکر کړه چې دا ملایک به فاسق فاجر ته دو ملائک براشي اسودانی تور شکلونه وي، ازرقانه شنې سترګې به وي، یو ته منکر وي بل ته نکیر وي. او دا ملائک به دې سړي نه تپوس کوي ما تقولو فی هذا الرجل، دې سړي باره کې ته څه، فیقول ما کان یقول هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. دا چې نیک انسان وي دا جواب به وکړي، او کله چې منافق وي نو دا به وایي چې سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثله، ما خو د خلکو نه چې څه اورېدلي وو هغوی به دا ویلي نو زه هم دا وایم، لا ادري، زه نور نه پوهېږم. ځکه چې په دې دنیا کې د رسول الله وسلم په دین کې نه مهارت حاصل کړی، نه پې عمل کړی، نه عقیده یې لره، نو ځکه به ورته وایي چې فقلت مثله لا ادري. حدیث د براء بن عازب کې راځي فیاتیه ملکان شدید الانتحار، سخت سخت بګړېږي داسې ملایک به راشي ته، ویجلسانه، دا سړی به کینې، فیقولان له من ربک وما دینک ومن نبیک، رب دې څوک دی، دین دې کم دین دی، نبی دې کم نبی دی. زما څومره خیر دی د پاکستاني مرتدین به ورته وایي چې ربي جنا، زما رب خو جنا دی. ځکه چې د الله په توهین باندې، د رسول په توهین باندې دوی کیسونه نه چلوي، خو د جنا مرتد په توهین باندې بیا کیسونه چلوي. اگر ورته وایي چې نبی دې څوک دی نو بار درته چې نبی زرداری مرتد. وما دینو که دین دې څه دی نو دین مې آییني لړمې کاری دی، نو دا به ورته وایي مرتد پاکستانی. نو مومن مسلمان به هغې ته صحیح جواب ورکړي. څه به ورته وایي؟ ربي الله، رب مې الله دی، و دین یې الاسلام، دین مې اسلام دی.
و نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی اسمان نه به یو اواز کوونکی دا اواز وکړي چې ان صدق عبدي زما دی بنده رښتیا ویل. هر چې کافر یا فاجر وي دوه ملایک به ورته راشي تک تور رنګونه به وي کی به نه دا مرتد. فیقولان له من ربک رب دې څوک دی؟ فیقول ها ها لا ادري زه خو نه پوهېږم ما څه پته ټول عمر یې انګلیش تعلیم کړی دا په څه خبر دی. بیا به ورته وایي ما دین نو که دین د څه دی نو هغه به ورته وایي چې لارډ میکایل قانون مې دین نو زه خو نور دین خو چا راته نه دی ښودلی بلکې که چا به د قرآن او سنت نامه اخیستله نو هغه مې وجه لکه مرتد پاکستاني چې د مجاهدینو طالبان وژني. ها ها لا ادري فیقولان ورته وویل ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم ته څه وایې دغه سړي باره کې چې تاسو کې رالېږلی شوی دی نو د نوم بیا یاد نه وي ځکه نوم یې په عمر کې چېرته یاد کړی نه دی که نه. فیقال محمد فیقول ها ها زه نه پوهېږم لا ادري سمعت الناس یقولون ذاک نو بیا ملایکو ته وایي لا درایت ولا تلیت لا درایت ولا تبعت الناس معنا دا ده چې ته په دې شي سره خبر نه وي بس د خلکو چې څه وینا هغه به تام ویله. نو فتنة القبر معنا دا چې په قبر کې پوښتنه دا کیدی شي کافر که مسلمان وي د کافر نه به هم تپوس کیدی شي او د مسلمان نه به هم کیدی شي. بعضې علما وایي چې د کافر نه په قبر کې پوښتنه نشي کیدی ډایرکټ هغه عذاب دی خو صحیح حدیث په دې باندې دلیل دی چې دا به د کافر نه هم دا تپوس کیدی شي. بله مسله هغه دا چې غیر مکلف نه به تپوس کیدی شي که به نشي کیدی چې څوک مکلف نه لکه ماشومان لیوني وغیره. بعضې علما وایي چې دوی نه به تپوس نشي کیدی لکه قاضي ابو یعلا ابن عقیل وغیره. بعضې وایي چې دوی نه به تپوس کیدی شي او دا قول صحیح قول دی ځکه رسول الله وسلم په یو ماشوم باندې جنازه وکړه ویل اللهم قه عذاب القبر و فتنة القبر یا الله دې د عذاب قبر او د فتنې د قبر نه وساتي. دا قول موافق دی د هغه چا د قول سره چې هغوی وایي چې د ماشومان نه د لیونو نه به هم تپوس په قبر کې کیدی شي. دا مکلف دی په ورځ د قیامت کې اکثر اهل علم اهل سنت والجماعت اهل حدیث وغیره ټول دا وایي. دا دلیل دی په دې خبره چې د غیر مکلفو نه به هم تپوس کیدی شي. بل بحث زموږ په عذاب قبر او په نعمتونو کې دی همدغه قبر کې به انسان ته عذاب هم ورکولی شي که چېرته بدبخت او دارنګې نعمتونه به ورته هم ورکیدی شي که چېرته هغه نیک انسان. امام ابن عبدالعز الحنفي شارح الطحاوي فرمای وقد تواترت الاخبار عن رسول الله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والايمان به ولا نتكلم في كيفيته اذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. دی وی د رسول الله نه متواتر احادیث په دې باندې دي چې عذاب قبر او د هغې نعمتونه هغه څوک چې د دې اهل وي دارنګې د ملکیانو سوال په قبر کې نو د دې عقیده د ثبوت دا واجبه ده او ایمان په هغې باندې هم واجب دی. موږ د هغې په کیفیت کې خبرې نه کوو چې څنګه ځکه دې ته ایمانیت وي دې کې د عقل دخل نه وي نه د عقل سره به دا تعلی چې اورې د عقل نه بعیده نه. د دې وجه نه شریعت چې کومه خبره کوي په سر په سترګو یې موږ او تاسې منو عقل یې مني کې نه مني. او بل ځای کوي واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ عذاب قبر چې دا عذاب د برزخ دی وكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه قبر او لم يقبر. هغه څوک چې مړ شو او د مستحق د عذابو نو د برسي د قبر کې خښ کړی شي که خښ نه کړی شي اگر که لیوان یخري یا وسوځولی شي اس یری شي په هوا کې یا په سولی شي یا په دریاب ویسي نو روح او بدن دواړو ته به دا عذاب رسیږي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. صرف ملاحده ملحدین او فلسفین د دې عذاب نه منکر دي او بعض خوارج او معتزله لکه بشر مریسی وغیره او اکثر معتزله ولیکن دوی ټول په دې نصوص باندې دروغجن دي. دا نصوص نه مني ځکه ډېر نصوص په دې باندې دي چې عذاب قبر حق دی لکه امام ابن عبدالعز الحنفي چې دې ته اشاره وکړه. قرآن کې ډېر اشارات د چې عذاب قبر یې ثابت کړی. امام بخاری کتاب الجنایز کې د عذاب قبر باب تړلی باب ما جاء فی عذاب القبر به په ترجمه الباب کې دا آیات راوړی اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون. نور آیاتونه او حدیث به راوړي. بل آیت قرآنی چې هغه صریح دلیل دی په دې باندې چې فتنة القبر دارنګې عذاب القبر یا نعیم القبر شته
یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة. مضبوطی الله تعالی کسان چې ایمان راوړي په وینا مضبوطی سره فی الحیاة الدنیا په ژوند د دنیا کې. محدثین لیکي چې نزلت فی عذاب القبر، د دې دا معنا ده چې دا کسان ایمان والا چې کوم دي الله یې مضبوطی په وینا ثابت سره صحیح جواب ورکوي. فی الحیاة الدنیا معنا په قبر کې او په آخرت کې هم. حیات الدنیا معنا دلته قبر مراد ده، ذکر نظرت فی عذاب القبر. بخاری کې دا حدیث شته. دا دلیل دی خبري چې عذاب قبر ثابت دی. دارنګي نعمتونه په قبر کې هم موږ ته کیفیت معلوم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعض معذبین اوازونه هم اوریدل. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه قبر باندې تیرېدو، انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ایو چغلی کوله یو غیب کو، یو به تاسو امتیاز نه ځانوم نه ساتو. د دې وجه نه دا دلیل دی خبرې چې دغه قبر کې چې کوم عذابونه دغه مخبور ته ملاویږي دا حق او د قرآني نصوص او د حدیث سره موافق دي. نور کسان آیا اوریدې شي کې نشي، حیوانات وغیره. بعض روایتو کې دا راځي چې حیوانات هم په پوي. بل مطلب پدې کې مسلمانان په قبرونو کې په عذابيږي او کنه. امام قرطبي لیکلي دي چې عذاب قبر دا د کافرانو پورې خاص نه دی، نه د منافقانو پورې، بلکې دې کې مؤمنان هم شامل دي. هغه چا چې بد عمل وي او د مؤمن وي نو په قبر کې به د عذاب رسیږي دا د ګناه مطابق. د یوازې کافر او منافقانو پورې دا قبر خاص نه دی. اسباب د عذاب قبر علما ډېر لیکلي دي، په حدیثو نه استنباط کړي، په حدیثو کې شته. لکه یو دا چې سړی د تشو امتیازو نه ځان نه ساتي، او بل دا چې شغلي کوي. لکه مخکې حدیث چې ما وویل چې رسول الله په دوه قبرونو باندې تېرېده، وی ویل انهما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر. دې دواړو له عذاب ورکېدی شي او عذاب نشي ورکېدی دوی لره په یو لوی ګناه باندې، د دوی په نسبت باندې دا ډېره وړه ګناه وه. بیا یې ویل اما احدهما فکان یصحب النمیمه، د یو به چغلي کوله، د یو خبره به بل ته وړله، ځکه پې الله د عذاب راوست. او دویم فکان لا یستتر من بوله، ځان یې د میتیازونه نه ساتو، میتیاز او داسې سم نه وچولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې دا ویل چې د یو به څه کول، چغلي به کول، او بل به ځان د میتیازونه نه ساتو. نو د انسان میتیازي دا نجس دي. هر چې د حیواناتو دي چې کوم د هغې غوښه خوړل کېدی شي نو هغه پاکې دي. نسایي کې حدیث دی د عایشې رضی الله عنها نه وایي یو ښځه راله د یهودو نه. عایشه رضی الله عنها فرمایي زه ناست وم منکر، نو وی ویل ان عذاب القبر من البول، عذاب قبر چې دا د میتیازو نه سړي ته پیښي. نو ما ورته ویلې که عذاب تی دروغ دی ویلې. فقالت بلا ولې نه، انا لنقرض منه الجلد والثوب. زمونږ یهود ته چې به کله میتیاز ورسېدې نو موږ به هغه ځای غوڅوو، جامه به غوڅوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ ته راووت او موږ اوازونه اوچت کړو، ځکه زموږ دواړو جګړه وکړه. نو رسول الله ویل ما هذا دا څه دي. نو بیا ما په دې باندې خبره کړه چې دا داسې وي چې کله به موږ کوم ځای ته به میتیاز ورسېد هغه ځای به موږ وڅولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل صداقت دا رښتیا وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې دا ښځه رښتیا وایي. عائشه فرمایي فما صلى بعد يوم الا قال دبر كل صلاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به هر مونږ بیا وکړو دا به وایي چې رب جبريل و میکائیل و اسرافیل اعذني من حر النار و عذاب القبر. رب د جبرائیل او د میکائیل او اسرافیل یا الله ما د عذاب قبر نه او دارنګې د اور نه د ګرمۍ د اور نه بچ ساتي. دا حدیث چې دې کې ته اشاره وشو چې بني اسرائیلو به هغه ځای د میتیازو چې کوم مجامع ته ورسېد یا بدن ته هغه ځای به یې غوڅولو، دا د هغوی شریعت. نبی علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې هم دې ته اشاره کړله چې عام عذاب قبر شریع هغه د میتیازو د وجې نه پیدا کېږي. انس رضی الله عنه فرمایي رسول الله تنزه من البول، تاسو ځان د میتیازو نه وساتئ، فإن عامة عذاب القبر منه، ځکه عام عذاب قبر د دې نه وي. دا من البول کې الف لام عهدي دی دوستان، علما په دې باندې پوهېږي. دا بول د انسان مراد دی، لکه مخکې چې بخاري حدیث تیر شو فکان لا یستتر من بوله یا من البول، د خپلو میتیازو نه ځان نه ساته. نه خبره خطا ده او نه چېرته ثابت ده چې ګویا دې کس ته چې عذاب ورکولی کېدی شو نو دا ګډې وي او شپونو د ګډو د میتیازو نه به ځان نه ساته. نه، د ګډو میتیازې پاکې دي.
جامه مطلب نه پلیته. موږ خبره وکړو چې میتیز پاکي د هغه څاروي چې هغه غوښه خوړل کې نو فورا خلک د افترا وکړي ولې نسکي بیس ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې عورنیینو د اوخانو میتیز نه وسکري چې ته دا نجس وي یا ګنده وي نو رسول الله په چا باندې نجس شي نسکي. دا خبره غلطه ده. نو دا دریم هغه شی چې هغه عذاب قبر سبب ګرځي هغه دا چې غلول خیانت کول د غنیمت په مال کې. لکه حدیث کې راځي دا ابو هريره نه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړي غلام ورکړو چې هغه ته مدعم ویل کېده. نو مدعم چې کله وفات شو نو چا ویلي هنیئا له الجنه جنت دی مبارک د لپاره. رسول الله ویل کله دا څنګه ده والذي نفسي بيده قسم په الله چې نظم دا پلاس غره ان شملت التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. هغه د شړۍ او ټوټه چې د خیبر په ورځ د غنیمتونو ناخسره او هغه لا زید تقسیم ته نه ورسېدلی ناغه په دې باندې اور بلیږي دغه په وجه باندې خلکو چې دا خبره واورید نو بس چا چې به د څپلۍ هغه وندڼې پټ کړې وغیره راوړو رسول الله ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل شراک من نار او شراکین من نار دا تسمه او یا دو تسمې د اور اوس یې راوړئ په هغه وخت کې ولې نه راوړئ. نو دا دریم نمبر کې سبب دی د عذاب قبر د ډیروالي. څلورم او پنځم او شپږم اوم دروغ ویل قرآن عظیم الشان چې یاد کې بېیر کې او زنا او سود دا هم سبب دی د عذاب قبر. دغه اوږد حدیث د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زبر لاړم او زه جبرئیل برا وخېجولم او به ماته ویل چې لاړ شه دا وګوره دا وګوره او پاغي کې ما یو پنځه شي نه مې وکتل. یو مې وکتل چې یو سړی داخلش کوله کېدای شو نو هغه دروغجنو غلطه خبره وکړه غلطه خبره به د ټولې دنیا ته خورا شو. بل هغه کس چې دغه سر په کاڼي باندې والي شو نو هغه قرآن یاد کړو بیا یې ارکو ودبو او نه به د شپې یادو نه به د ورځې یادو. دریم هغه کس چې ما په یو سوري کې ولید تنور کې اوازونه کېدل ناغه زناکا او کم کس چې په هغه نیر کې روانو نیر دغه وینو کې هغه د سود خوړونکي. پنځم هغه کس چې ما ولید د ونې بیخ کې ابراهیم علیه السلام او دغه سره ماشومان اولاد د خلکو هغه وګد حدیث. نو دغه کې دغه کسان چې کوم په لیدل شي په دغه عذاب کې نو دا هم سبب دی د عذاب قبر. بل دوستانو قرض چې دا هم یو دلیل دی د خبرې سره جنت ته نشي تللی. لکه حدیث کې راځي یو صحابي چا ویل چې دا صحابي خو ډېر ښه سړی دی جنت دی مبارک شه جنت ته به ځي. نو رسول الله ویل چې نه انه معصور بدینه او دا حدیث داسې دی سعد بن عطل رضی الله عنه دا هغه ورور مړ شو 300 درهم یې پرېښودل ماشومان یې پرېښودل ډېر. نو سعد رضی الله عنه وایي چې ما اراده وکړه چې زه خرج کړم دا په عیال باندې ماشومان ته ورکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي چې ان اخاک محبوس بدینه فذهب فقد عنه ستا ورور چې هغه په خپل قرض په وجه باندې جنت ته بند شوی دی هغه اولاد راکړه بیا به د هغه په اولاد باندې خرچه کړې. ما ویل د الله رسوله قد قضیت عنه الا دینارین ادعتهما امرأة صرف 2 دیناره پاتې دي چې یو ښځه دعوه کړې چې ما په 2 دیناره دي لیکن ولیست لها بینة د هغې څه ګواهان نشته. رسول الله بیا راته ویل اعطها ورکه فانها محققه ځکه هغه رښتینې ده. نو دې حدیث کې رسول الله دا خبر کوي دا صحابي ګوره بند دی په سبب د قرض. البته شهید ته الله قرض معاف کړي دا به ان شاء الله د شهید په بحث کې به ویو. بل بحث موږ په دې کې دوستانو چې د قبر د عذاب نه په څه باندې بچ کی. اول دا چې انسان ته پکاره چې د همیشه د مرګ لپاره رډی ناس وي مستعدا للموت. که مرګ ته ناڅاپي راشي نو دی به نه پښیمانه کیږي او د دې تیاری لپاره چې پکار دي یو دا چې سره توبه وباسي حقوق د بندگانو ادا کړي الله حق ادا کړي اعمال صالحه ډېر کوي ځکه ایمان او منځ او روزه او زکات او حج او جهاد او د مور پلار سره نیکی کول دارنګه رشتہ داری قائمول د الله ذکر وغیرہ ټول نیک اعمال د بنده حفاظت کوي د قبر د عذاب نه ساتي د فتنې نه هم ساتي.
هر سختی الله د تاسانه د هر غم نه بچ کی. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې مړی په قبر کې کېښول شي نو دا ملکان دا دوه نکیر او منکر ته دومره زر را رسیږي چې دی به د هغوی د څپلو اواز اوري. نو که چېرته دا سړی مؤمن وي نو مونځ به یې د ده سر ته ودرېږي، روژه به یې ښي طرف ته، زکات چپ طرف ته، نور نیکیانې رښتې ویلي دي، صله رحمي کړې ده، نیک نیک کارونه کوي، خلکو سره نیکي کړې ده، دا به یې خپو ته ودرېږي. نو دا ملائک به د ده سر طرف ته راشي، مونږ به ورته څه وایي ما قبلې مدخل، زما طرف ته را نه شي ګل. ثم یوتی عن یمیني، ښي طرف نه به ورته راشي، فیقول صیام روژه به ورته وایي ما قبلې مدخل، زما طرف ته ګوره ځای نشته. بیا به چپ طرف ته راشي، زکات به ورته دا خبره وکړي. بیا به د خپو طرف ته راشي، دا نور نیکیانې صدقه او نیک کارونه وغیره دا به ورته دا خبره وکړي ما قبلې مدخل. بیا به ورته ویلی اجلس، هغه به کینې فایلس، نو نور به ورته داسې راښکاره کړی شي چې غروب ته به نږدې وي، مازدیګری ټیم به وي. نو ته ته به ویل شي ما هذا الرجل الذي کان فیکم، د دې سړي باره کې تاسو څه وایئ؟ ما تقول فيه فیقول دعوني، دی به ورته وایي چې ما پرېږده زه لمونځ وکړم، لکه مونځ سره به یې شوق وکنه په دې دنیا کې. فیقولون دوی به انک ستفعل، زر زر به وکړي اخبرنا عما نسألک عنه، موږ دا هغه څه نه چې تا نه تپوس کوو د هغې خبر موږ راکړه. هغه به ورته عما تسألوني، د څه نه ما نه تپوس کوئ. فیقولون ما تقولوا في هذا الرجل الذي كان فيكم، دا څوک دی چې تاسو را لېږلی شوی دی؟ ما تشهد به، څه ګوایي کوې په هغې باندې؟ دا سړی ورته اشهد انه رسول الله، زه په دې باندې ګوایي کوم چې د الله رسول الله لېږلی شوی پیغمبر هم وانه جاء بالحق من عند الله، دا د الله طرف نه په رښتینې راغلی. ویقال على ذلك حییت، په دغې باندې ته ژوندی شوی وي، مطلب دا ستا زندګي په دې باندې وه. وعلى ذلك مت، په دې باندې ته مړ هم یې. وعلى ذلك تبعث ان شاء الله، او په دې باندې به ته د دې قبر نه پاڅېږې. بیا به ده ته جنت دروازه بیته شي، ورته به ویل کېږي ذلک مقعدک منها، دغه ستا دروازه د جنت. وما اعد الله لك فيها، چې الله تیار کړي تا لپاره په هغې کې. فازداد غبطة وسرورا، ده ته به نورم د خوشحالي ډېره شي. بیا به د جهنم طرف ته دروازه بیته کړی شي، دغه ستا ځای او الله تا دپاره په دغه کې ځای تیار کړی و، که چېرته د الله نافرماني دې کړې وې نو په دغه وخت به نورم خوشحالي ډېره شي. ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا، او یا ګزه به قبر کولاو کړی شي، خلاص او پراخه به کړی شي. وینور له فيه نورا، نور به ورته پکې زیات کړی شي. ويزعاد جسده كما بدأ وتجر النسمة في نسم الطيب وهي طيرا تولق في الجنة في شجر الجنة. د ده دا روح به په ښایسته شکل کې الله مجسم کې یو مرغه به ته جوړ کړي چې په جنت کې به څرېږي. نو ابو هريره به دا ولستو دا آیات یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نو دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې نیکي چې ده په دې دنیا کې دا د عذاب قبر نه سړی بچ کوي. ځکه تاسو واورېدل چې مونږ نه پرېښودې دغه ملایکې هغې ته، دارنګې زکات نه پرېښود، نور نیکیانې دا ملایک نه پرېښود چې د انسان ته عذاب ورکړي. هر کله چې فتنه د قبر او عذاب د قبر ډېر سخت او لوی عظیم غم دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه او په غیر منځ کې صحابه کرامو ته امر هم کو چې تاسو د عذاب قبر نه پناه واړئ. دې وجې نه موږ تاسو چې مونځ کوو په آخره کې څه وایو؟ اللهم اني اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحيا والممات. حدیث بخاری او مسلم کې شته. عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله بنداوي چې اللهم اني اعوذ بک من الكسل والحرم والماس والمغرب، یا الله زه پناه غواړم په تا سره د سستۍ نه، د بوډاوالي نه، د ګناه نه او د قرض نه او د فتنې د قبر نه او د عذاب قبر نه. او رسول الله هم صحابه کرامو ته به دا وایي تعوذ بالله من عذاب القبر، الله سره پناه غواړئ د عذاب قبر نه. ویقولون نعوذ بالله من عذاب القبر، دوی ټولو به وایي چې موږ پناه غواړو په الله سره د عذاب قبر نه. د فتنة القبر د عذاب قبر نه څوک بچ دی؟ مخکې من ذکر کړ چې شهید دی بچ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځکه د شهید دپاره شپږ خویونه دي. اوله پیره کې به ده ته معافي د ګناهونو وشي، خپل ځای په جنت کې وګوري، د عذاب قبر نه ویجار من عذاب القبر، د عذاب قبر نه بچ کړی شي. ویأمن من الفضاء الاکبر، د لوی یېرې نه به دی په امن کې شي. په سر به ورته تاج د وقار او د عزت کېښودلی شي، او دارنګې هغه ته به 2 اویا حورې په نکاح کړی شي، او د اویاو
کوم چې قریب رشتہ داران دي د هغوی په حق به چې هغوی ګناهګاران دي د شفاعت قبول کړی شي. نو غرض مې دې کې چې دلته شهید بچ دی د فتنة القبر د عذاب قبر نه. بل روایت کې راځي یو سړي د رسولان تپوس کو یا رسول الله ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورهم الا شهید، څه وجه ده چې شهید په قبر کې عذاب ورته نه ورکولی کېږي، د الله رسول نور خبر ورته ورکولی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل کفا ببارقة السیوف علی راس فتنة، بس د ده په سر باندې تورې پړقېدلي دي که نه، جازونه یې ایشتلی دی، غټ غټ توپونه پرې اورېدلي دي که نه، دا یې بس دی که نه، اوس قبر کې ولې عذاب ورکولی شي. الله دویم هغه کس چې هغه مرابط دی فی سبیل الله، د الله په لار کې مجاهد دی، نو دا هم د عذاب قبر نه بچ دی. مرابط دا معنا چې د مسلمانانو سره په سنګر کې ناست دی، نو ده مبارک هم راځي فانه ینمی له عمل یوم القیامة ویامن فتنة القبر، یو خو به عمل تر قیامت پورې اگر که مړ شي، بل به د عذاب قبر نه دی بچ وي. دریم هغه کس چې د جمعې په شپه باندې مړ شي، حدیث د عبدالله بن عمر کې راځي ما من مسلم یموت یوم الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. وګوره دا پکې شرط دی چې عقیده به د قرآن او سنت وي. اوس یو طاغوتي مرتد به مړ کېږي د جمعې په ورځ باندې، دا خو خر ولاړ نو بعضې خلکو له پنجشنبې په ورځ چې مړ شي به یې ساتي جمعې نه، جمعې شپې ته چې مړ شي عقیده د قرآن او سنت وي، موافق وي، طاغوتي نه وي، مرتد نه وي، نو کار څومره ګناهګار وي خو موحد وي، عقیده صحیح وي، نو دا سړی به الله د عذاب قبر نه بچ کړي انشاءالله. دا حدیث په مجموع طرقو سره حسن دی. څلورم هغه کس چې هغه د خېټې په بیمارۍ باندې وفات شي، اسحاد وي وغیره وي، لکه دا حدیث نسائی او ترمذي کې شته، نو دا سړی به د عذاب قبر نه بچ وي، فلن يعذب فی قبره. نو انشاءالله دا و د عذاب قبر، د فتنة القبر او نعیم القبر او سوال و جواب وغیره درس. الله دې موږ او تاسې په دې عمل کول توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا سلسله تاسو د افطار الاسلام له ویب پاڼې څخه ترلاسه کولی شئ.